ستړي مشئ، شپه مو په خیر. له شمشاد څخه د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه ګورئ. د ملي امنیت شورا سلاکار د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره ولیدل. په دغه لیدنه کې حمدالله محب ویلي چې حکومت د سولې خبرو او بین الافغاني مذاکراتو لپاره اړین چمتووالی نیولی او بین الافغاني مذاکراتو ته به له قوي ټیم او لوړ موقف سره داخل شي. محب دغه راز ویلي اړتیا ده څو د سولې لپاره له شته فرصت څخه په ښه توګه ګټه واخیستل شي او نور اړخونه هم خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا بیا ویلي چې په کار ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره یووالی او همغږي زیاته شي او پر ښې راتلونکي باندې فکر او تمرکز وشي. د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم 15 ورځې وځنډېدل. ارګوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره او په کور دننه له سلا مشورو وروسته یې پریکړه وکړه چې د لوړې مراسم به د روانې کب میاشتې په 19 نیټه ترسره شي. امریکا د ولسمشر غني د لوړې د مراسمو پر ځنډېدو خوښي ښودلې او ویلي دي چې د ټاکنو بهیر پای ته رسېدلی او محمد اشرف غني ګټونکی اعلان شوی. ولسمشر ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ومنله چې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د کب میاشتې تر 19 نیټې ځنډېدلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني له تخنیکي برخو د هیواد له ملي شخصیتونو د دولت ساز ټیم له مشرتابه او له نړیوالو شریکانو سره له سلا مشورو وروسته دغه کار کړی دی. لوړې مراسم پر 19 د کب د میاشتې ترسره کیږي. ولسمشر له سیاسي مشرانو سره، قومي مشرانو سره، د دولت ساز ټیم له مشرتابه سره او له خپلو نړیوالو شریکانو سره تر سلا مشورو وروسته د مصلحت له مخې همدا ښه وګڼل چې د لوړې مراسم وځنډېږي. امریکا له افغان حکومت غوښتي وو چې سولې ته د رسېدو لپاره د ولسمشر غني تحلیف مراسم وځنډوي. د ثبات او همپالنې ټیم باید بې ثباته کوونکي حرکات ونه کړي او د موازي حکومت نظریه دې ودروي. اجرایه ریاست بیا وایي چې دوی هم سولې ته ژمن دي او تر 15 ورځو یې خپل ټول حرکات درولي. ما اقدامات خود را که بود او را تا 15 روز به تعلیق انداختیم تا شبه که در پروسه صلح افغانستان ما پیشرفت‌هایی داشته باشیم و از فرصتی که ایجاد شده از او استفاده بکنیم. تحلیل دا دی چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اعلان د سولې لپاره په کور دننه اجماع زیانمنه کړي او اوس امریکا هڅه کوي چې د تحلیف مراسمو په ځنډولو سره دغه اجماع بیرته رامنځته کړي. په داخل کې بیا هغه اجماع چې باید د سولې لپاره ډېره ضروري ده او مهمه ده، هغه اجماع د انتخاباتو د نتایج بعد هغه د سوال لاندې شوله، ځکه چې ټول جهاتونه په مخالفت لور کې ودرېدل. بالاخره امریکایان دې ته مجبور شول چې پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې فشار راوړي او دغه د تحلیف مراسم چې دي دا د 2 هفتو دپاره وځنډوي. په ورته وخت کې زلمي خلیلزاد د ارګ له دغه اعلانه چې د ولسمشر غني د لوړې مراسمې د سولې لپاره 15 ورځې ځنډولي هرکلی کړی. زه د ولسمشر محمد اشرف غني د دې پریکړې هرکلی کوم چې دغه مراسم د مارچ میاشتې تر 9 نیټې وځنډول. ناټو هم ټینګار کړی چې افغان سیاسیون دې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې سیاسي بې ثباتي رامنځته کوي. د دې وخت را رسېدلی چې ټول ښکیل مسؤل افغان سیاسیون مذاکراتو کې ګډون وکړي او متحد شي چې د افغانستان د خلکو له لومړیتوبونو څخه دي. ناټو په داسې حال کې د سولې لپاره د افغان سیاسیونو پر یووالي ټینګار کوي چې ټاکل شوي 2 ورځې وروسته د فبرورۍ په 29 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د ولسمشر غني سیال ټیمونو او مخکینی ولسمشر حامد کرزي د صلاحالدین رواني په میلمستون کې غونډه کړې. د ثبات او همپالنې ټیم بیان فرایدون خوځون ویلي چې ناسا کې د رامنځته شوي ټاکنیز بحران څخه د وتلو په لارو چارو خبرې شوي. حزب اسلامي ویلي چې د سیاسي مشرانو مشورتي ناسته کې سولې ته د رسېدو پر لارو چارو هم خبرې شوي دي. دا دویمه غونډه ده چې په دې تړاو سیاسیون راټولیږي. تر دې وړاندې د حزب اسلامي د امیر په میلمستون کې د کسانو غونډه کړې وه. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې هوکړې ته افغان حکومت نه وربلل کېږي. دوحه کې د هوکړې د لاسلیک لپاره چمتووالی روان دی او لږ تر لږه 25 هیوادونه او 15 سازمانونه وربلل شوي دي. افغان حکومت وایي یاده غونډه دوی پورې تړاو نه لري، نو له همدې امله پکې ګډون نه کوي.
all of these apply to Afghanistan and what we're doing there. موږ د سولې په برخه کې یو تاریخي فرصت ته رسیدلی یو. دا اسانه نه ده چې ترلاسه شي، خو باید له داسې شیبو ګټه پورته کړو. موږ اوس مهال د تاوتریخوالي د کمیدو په ورځنۍ موده کې یاستو. دا د فبرورۍ په 22مه نیټه پیل شوې. دا په 19 کلنه جګړه کې لومړی ځل دی چې ورځنی بریالی ورکم کیږي. که دغه موده بریالی شي نو موږ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون له مخې د روانې فبرورۍ میاشتې په 29مه نیټه د سولې تړون ارګ تمه لري چې ورکم به په اوربند بدل شي. ولسمشر ماڼۍ وایي دا اوس مهال لپاره قضاوت نشي کولی چې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ 15 ورځې بریالی وي او که نه. کورنیو چارو وزارت وایي یوازې د چهارشنبې په ورځ 4 کسان وژل شوي چې یو پولیس دی. طالبان بیا وایي د ورکم له اصولو سرغړونه نه ده کړې او د دوی په اړه د حکومت قضاوت یوازې یو تور دی. څنګه چې تاسو پیږئ پیښې موږ لرو متاسفانه په ځینو نقاطو کې، ولې دا مخکې له وخت نه دی چې زه تاسو ته ووایم 2 ورځې نور هم پاتې دي. ایله لرو چې اوربند ته موږ ورسیږو او مذاکرات ته همداراست. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې د کرونا مشکوکې پیښې 15 ته رسیدلي دي. دغه پیښې د هرات، ورغوا، کابل، غور، هلمند او هرات ولایتونو کې ثبت شوي دي چې یوازې یوه پیښه مثبت او پاتې 14 نورې منفي دي. ولسمشر غني د کرونا ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 25 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. منظور پښتين وایي تر هغې له خپلې مبارزې لاس نه اخلي چې د پاکستان له حکومت څخه د پښتنو د خوندي ژوند ضمانت نه وي اخیستی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې له 9 ورځو بند وروسته تېره ورځ له زندان آزاد شو د خپلې مبارزې په دوام یې ټینګار کړی. پښتین لر او بر افغانان یو تنه وجود بللی او د قام د تحفظ لپاره قرباني خپل مسؤلیت ګڼي. نو چې تر څو پورې هم د تیر انصاف نه وي میلاو شوی او راتلونکي وخت کې داسې یو شی موږ نه وي لیدلی چې بیا به دا خاوره د جنګونو مرکز څوک نه جوړوي، تر هغې پورې به زموږ دا هلې ځلې هم روانې او هر هغه عمل چې موږ پخوا کړي دي، جلسې دي، جلوسونه دي د مزاحمت، دا به هم کوو. او وروستی خبر دا چې د چین د خلکو کانګرس دایمي کمیټې د وحشي ژویو په هر ډول سوداګرۍ او د هغوی له غوښو نه په استفادې کلک بندیزونه ولګول. چینی چارواکو ویلي هر چا چې له دې بندیزونو نه سرغړونه وکړه د کلک قانوني چلن او جزا سره به مخ شي. چینی چارواکو ویلي نږدې ټول وحشي ژوي په منځنۍ کچه په ځان کې کرونا ویروس لري او دا بندیز د کرونا د خپرېدو د مخنیوي تدابیرو یوه برخه ده. کرونا ویروس چې د نړۍ 32 هیوادونو کې پیښې ثبت شوي، تازه د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم مثبته پیښه ثبت شوې ده. پاکستاني چارواکو ویلي دغه 22 کلن ځوان یحیی نومیږي او تازه له ایران هیواد څخه راغلی دی. ټولنې ته او نړیوال د بشر حقوقو مدافعینو ته آواز کوو چې د پښتنو سره چې کوم بشري تشدد د پاکستان دولت لخوا روان دی دې ته جنوساید وایي یا نسل وژنه، چې نړیوال بشري جنایت دی. نړیوال ټولنه دی د پاکستان دولت د دې غیر انساني کړنې په مقابل درولو کې خپل هڅې ګړندۍ کړي، ځکه همدا د دوی مسؤلیت دی. دلته له پاکستان حکومت وغوښتل شول چې پښتنو ته د ژوند اساسي او مهم حقوق چې تر اوسه یې نه دي ورکړي. دوی ګواښ وکړ که د پښتون نیول کېدو ته ورته پیښه تکرار شي د دوی غبرګون به خورا سخت وي. د پښتنو مبارزه به خلاصه نه وي. څوک چې ژوند دي پښتانه به ژوندي، څوک چې ژوند دي موږ مبارزه کوو، د ښه ژوند دپاره مبارزه کوو.
زموږ د ټولو وطنوالو هغه که لرجې هغه که برجې د هغو د اقتصادي ژوند په باره کې خپل ژوند کوي کوي او نه چې هغه خوار وي نه چې هغه په قبرونو ننوځي او تاسې چې خوشحالي لټوئ. لطفا انساني غوښتنه ده، اسلامي غوښتنه ده چې دغه لار د انسان له ملتیا مو مننه کوم. د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه مو همدومره